أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی پاک دی هغه چې یوش پېخ خپل بنده بوتلو د مسجد حرام نه هغه لري جمعات مسجد اقصا ته چې داغه د خواوشه علاقې لا هغه ډیر برکت ور کړی دی د پاره د دې چې هغه تخپل س نخي ور اوخی په حقیقت کې هم هغه دی چې هر څه اوریدونکو دی او هر څه لیدونکو دی مونږ د دین مخکې موسی علی السلام لا کتاب ورکړی وو او هغه مو د بنی اسرائیل د پاره د هدایت ذریعہ جوړ کړی و د دې خبرې د تاکید سره چې زمانه بغیر بل څوک خپل وکیل ما جوړوي تاسو د هغه خلکو اولاد یې چې مونږه د نوح علی السلام سره په کشته کې سوارو کړی وو او نوح علیہ السلام یو شکرګزار بنده وو بیا مونږه په خپل کتاب کې بنی اسرائیل ته د دې خبرې خبرداري هم ورکړې وو چې تاسو به 2000 پزمک کې لوی فساد راپورته کوي او لوی سرکشي به کوي اخر دا چې کله پاغه دوانو کې د لومبۍ سرکشي موقع راغلا نو اے بنی اسرائیل مونږه تاسو مقابله ته خپل داسي بندگان راپورته کړل چې هغه ډېر زورور وو او تاسو ملک ته درنن اوتل او هر طرف ته خوارو شو دا یو وعده وا چې خامخا به پوره کېدله د دین رستو مونږه تاسو له پاغوي باندې د غلبې موقع درکړه او تاسو امداد مو په مالونو او په اولاد سره وکړو او تاسو مو د اول نه زیات کړئ ګورئ تاسو نیکی وکړه نو هم تاسو د پاره خوا او بدی مو وکړه نو هغه تاسو د خپل ذات د پاره بدی ثابت شوه بیا چې کله د دویمه واده وخت راغې نو مونږ در باندې نور دشمنان مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو د مخونو ګونې ورانې کړی او مسجد یعنی بیت المقدس ته هغه شان ورننوزي لکه څنګه چې مخکې دشمنان ورننوتی وو او چې په کم سیز باندې دا غوي لاس ولګي هغه تباہ کړی کې دې شي چې اوس تاسو رب پتا سو باندې رحم وکړي لیکن کو تاسو بیا خپل په خوانه طریقه شروع کړه نو مونږ به هم بیا خپل سزا شروع کړو او د نعمت ناشکر خلکو د پاره مونږ دوزخ یو قیدخانه جوړه کړی دا حقیقت دا دی چې دا قران هغه لار خي چې هغه بالکل نیغه ده کم خلک چې د اومني او ښه عمل شروع کړي هغه ته دا زیره ورکوي چې دا غوي د پاره لوی اجر دی او کم خلک چې اخرت اونمني هغه ته دا خبر ورکوي چې دا غوي د پاره مونږه دردناک عذاب ساتلې دي انسان شر داسې غواړي لکه څنګه چې خیر غختل پکار دی انسان ډیر تلوار کونکي دی ګوره مونږ د شپې او د ورځې نه دوه نخي جوړې کړې دي د شپې نخمو به رڼا جوړ کړه او د ورځې نخمو روخانه جوړ کړه د پاره د دې چې تاسو د خپل رب فضل تلاش کړئ شي او د میاشتې او د کال حساب معلوم کړئ شي دغه شان مونږه هر سیز جدا جدا سرګند کړي دي د هر انسان قسمت مونږه دغه په خپل غاړه کې ځوړن کړي دي او د قیامت په ورځ با مونږه داغه د پاره یو خط راوباسو چې هغه به د غوړېدلې کتاب په شان وویني اول ولا عمل نامه خپل نن ته د خپل حساب کولو د پاره په خپل کافیه څوک چې په نیغه لار روان شي نو دا داغه د خپل ځان لپاره فائدہ مند ده او څوک چې بیلار شي نو داغه د بیلاری کېدو وبال هم پاغه باندې دي هیڅ یو بار اوچتون کې با د بل بار نه اوچتوي او مونږه عذاب ورکون کې نه یو تر سوچ مونږه خلکو ته د حق او د باطل په منځ کې د فرق خودلو د پاره یو پیغمبر اونلېګو کله چې مونږ د یو کلی د هلاکولو اراده کوو نو مونږه د هغه کلی خوشاله خلکو ته حکم وکړو او هغه په هغه کلی کې نافرمانی شروع کړي پس داغه په هغه کلی باندې د عذاب فیصله وشي او مونږ یې تبا کوو وګورئ سمرا نسلونه د نوح علیہ السلام نه رستو زمون په حکم سره هلاک شول ستارب د خپل بندگانو د ګناهونو نه پورا خبر دی او هر سویني څوک چې د دنیا خواهشمند وي هغه لا هم دلته مونږه ورکوو هر هغه څه چې چاله ورکول غواړو بیا داغه په قسمت کې دوزخ لیکو چې هغه لبا تپ ورکوي په دا حال کې چې هغه با ملامت وي او د رحمت نه با محروم وي
او څوک چې د آخرت خواهشمند وي او داغه د پاره هغه سي کوشش کوي لکه څنګه چې داغه د پاره کوشش کول پکار دي او وی هغه مؤمن نو د داسې هر سړي کوشش با مشکور وي دوی لهم او هغوی لهم دوانو ډلولا مونږه په دنیا کې د ژوند سامان ورکوو دا ستاسو د رب بخشش دی او ستاسو د رب بخشش لره بندون کې هیڅوک نشته خو وګورئ په دنیا کې مونږه یوې ډلیلا په بل ډله باندې څنګه فضیلت ورکړې دي او په آخرت کې به داوی درجه نور هم زیاتی وي او داوی فضیلت با نور هم زیات وي ته د الله سره بل څوک معبود مجوړوا کنه نو ملامتا او بے مددگار به ناس پاتې شي ستا رب فیصله کړی دا چې تاسو د هیڅ عبادت مکوئ مگر صرف داغو کوئ د مور او پلار سره خسلوک کوئ کستا سره پاغوي کی یو یا دوانا بډاوالی ته ورسی نو اف قدر لورته هم موایا او مو ورته رد جواب ورکوا بلکې په ډېر ادب سره ورته خبره کوا او په نرمۍ او په رحم سره داغوي مخ ته ټیټ اوسا او دعا کوا چې پروردګارا په دوی باندې رحم وکړه لکه څنګه چې زه دوی په وړو کوالی کې په مینه سره پاللې وم تاسو رب خپې جنې چې تاسو په ځلونو کې سدي کو تاسو صالحان جوړ شوي نو هغه داغ ټول خلکو د پاره بخون کې دي چې هغه د خپل ګناه نه په خبرې دو سره بندګۍ ته واپس راشي رشتہ دار ته خپل حق ورکړه او مسکین او مسافر لا خپل حق فضل خرچی مکوا بشکا فضل خرچ خلق د شیطان رونه دي او شیطان د خپل رب ناشکر دی کچریته دا غوینا یعنی د حاجتمندو رشتہ دارانو مسکینانو او مسافرونو څنګه کوي په دی وجہ چې اوسلا ته د الله هغه رحمت تلاش کوي چې د کم ته امیدوار یې نو هغه لا نرم جواب ورکړه ما خپل لاس په سټ پوری تړه او مې بیخي خور پرېږدا حسینا چې بیا ملامته او عاجزه پاتې شي بشکا ستارب چې د چا د پاره غواړي هغلا رزق فراخه ورکوي او چې د چا د پاره غواړي هغلا رزق تنګوي هغه د خپل بندگان نه خبر دی او هغوی ویني خپل اولاد د غریبۍ د وجنه موجنه مونږ به هغوی له هم رزق ورکو او تاسو له هم په حقیقت کې داغوی قتل یو لوی خطا کار دی د زنا خواله مورځي هغه ډیر خراب کار دی او ډیر خراب لار ده هغه نفس موجنه کم چې الله حرام کړی دی خو په حق سره او څوک چې په ظلم سره قتل کړي شوی وي داغه ولیتا مونږ د قصاص د مطالبه حق ور کړی دی نو پکار دی چې هغه په قتل کې د حد نه و نوړي داغه مدد به وکړي شي او د یتیم مال ته منځ دی کېږي خو په خطرې کې سره تر دې چې هغه خپل ځواني ته ورسي د واده پابندي کوي بشکا د واده په حق لبستا سنت ته پوس کیږي پیمانه چې ورکوي نو پوره ډکه پیمانه ورکوي او چې تول کوي نو په صحیح تل تول کوي دا خطرې ده او د انجام په لحاظ سره هم دا بهتره ده د یو داسې سیس پیروي مکوا چې داغه تا علم نوي یقینا چې غوږ سترګي او زړه د دې ټولو نه به تپوس کیږي پزمکه باندې په غرور سره مګرزا ته نظمکه شلول شي او نه د غرونو اوچتوالي تر رسیدې شي په دې کارونو کې د هر یو کار خراب اړخ ستاد رب پنځ ناخوخه دی دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستاره رب پتا باندې وਹੀ کړی دي وګوره د الله سره بل معبود مجوړوا کنه نو تبا دوزخ ته غورځول شي چې ملامت به او د هر خیر نه با محروم یې څنګه عجیب خبره ده چې تاسو رب کو تاسو لزامن درکړل او په خپل د خپل ځان د پاره فرښتې لونه کړې ډېر درو خبره ده کوم چې تاسو د خلون راو باسي مونږ په دې قران کې خلق په هر طریقه په هکړل د پاره د دې چې عبرت حاصل کړي خو هغوی د حق نه نور هم زیات لري تختی اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا که د الله سره نور خدایان هم وي لکه څنګه چې دا خلق وایي نو هغوی به د عرش د مالک مقام ته د رسیدلو کوشش ضرور کوله پاک دی هغه او ډیر اوچت او برتر دی د هغه خبرونه چې کمی دا خلق کوي
دهغه پاکي خو وو اسمانونه او زمکا او هغه ټول سيزونه کم چې پزمکا او اسمان کې دي بیانوي یو سیز داسې نشته چې دهغه د هم سره دهغه تسبیح نه بیانوي خو تاسو دهغه په تسبیح نه پوهیږئ حقیقت دا ده چې هغه ډېر صبرناک او بخون کې دی کله چې تو قران ولې نو مونږه ستا او دهغه خلکو ترمنځ چې هغه په آخرت ایمان نه راوړي یو پرده جوړو او دهغه په ځړونو باندې داسې خلاف جوړو چې هغه بیا پس پوهیږي نه او دهغه په وګونو کې درنواله پیدا کوو او کله چې تو په قران کې یوازې د خپل رب ذکر کوي نو هغه په نفرت سره مخ اړوي مونږ ته معلومه ده چې کله هغه ستا خبرو ته وګ دی نو په اصل کې هغه سو اوري او کله چې په خپلو کې د یو بل سره د وګ خبري کوي نو چې هغه سو وایي دا ظالمان په خپلو کې وایي چې دا یو سړی دی چې د جادو اثر پر شوی دی او تاسو ورپسې روان یې وګوره څنګه خبرې دي چې دا خلک پتا پوری جوړوي دوی بیلاری شوی دي دوی تلار نه ملاويږي دوی وایي کله چې مونږه تشاډو کی او خاورې شو نو آیا مونږ به بیا د نوې سرنا دوباره ژوندۍ را پاسول کیږو دوی ته وایا تاسو کو کانی یا اوسپن هم شي یا د دین هم زیات سخت سبل سید شي چې داغه ژوندۍ کېدل تاسو په خیال کې ګران وي بیا به هم تاسو ضرور را پاسئ هغوی به خامخا تپوس کوي چې څوک دی هغه چې مونږ به د ژوند طرف ته واپس راولي په جواب کې ورته وایا هم هغه چې اول ځلی تاسو پیدا کړئ هغوی به سر خوځوي او تپوس وکوي خنو دا به کله وي ورته وایا سو عجیب نه ده چې هغه وخت ډیر نږدې راغلی وي په کوم ورځ چې هغه تاسو ته आवाज وکړي نو تاسو به داغه حمد او ثنا وای او داغه د आवाज په جواب کې به راوځي او تاسو ګمان به په هغه وخت کې داوي چې مونږه بس لږ سات په دې حالت کې پراتو او اے نبی صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته وایا چې د خلینا هغه خبره راوباسي چې هغه ډیره بهتره وي په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو کوشش کوي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکارا دشمن دی ستاسو رب ستاسو د حال نه زیات خبر دی کو هغه اوغاړي نو پتا سو به رحم وکړي او کو اوغاړي نو تاسو لبا عذاب درکړي او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه ته د حوالدار په حیثیت نه لګلې تا رب د زمکی او د اسمانونو مخلوق خپې جنې مونږه زینو پیغمبرانو لا د زینو نه زیاتی مرتبه ورکړي او خاص مونږه داوود علیه السلام لا زبور ورکړي وو دوی ته وایا راو بلې هغه معبودان چې تاسو یې د الله نه بغیر د ځان د پاره کارساز غنئ هغه څه تکلیف نستاسو نه لري کول شي او نه بدلول شي دوی چې څوک را بلی هغه خو پخپلا خپل رب ته د نزدېکت وسیله لټوي چې څوک به هغه ته د ټولو نه زیات نږدې شي او هغه داغه د رحمت امیدوار دي او داغه د عذاب نه یریدونکي دي حقیقت دا دی چې ستاسو د رب عذاب د یریدو لایق او یو کله داسې نشته چې هغه مونږه د قیامت د مخ کې هلاک نکړو یا ورله سخت عذاب ورنکړو دا د الله په کتاب کې لیکل شوی دی او مونږه د نخوراله ګلونه هیڅ سیز نه ومنه کړی لیکن دې خبرې چې د دوی نه مخکینو خلکو دروغ ګڼل دي وګوره سمودیانو لمونږه خکارا او خبر کړه او هغوی پاغه باندې ظلم وکړو مونږه خو نخي د دې غرض د پاره را لېګو چې خلک هغه وویني او ویریږي یاد کړه اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه تاسو ویلی وو چې ستاره رب دا خلک په ګیره کې اغستلی دي او دا څو چې مونږه تاسو اوس خو دلی دي دا او هغه ونه چې په هغه باندې په قران کې لعنت شوه دی دا مونږه د دې خلکو د پاره بس یو فتنه جوړه کړی دا مونږه د خلکو لا بیا خبرداري ورکو لیکن هر خبرداري د دوی په سرکشي کې زیاتواله راولي او یاد کړه کله چې مونږه فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړه نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس اونکړه هغه وویل آیا زه هغه چاته سجده وکړم چې هغه تا د خټینه جوړ کړي دي بیا هغه وویل لخوا ګوره آیا د دې قابل وو چې تا دلا په ما باندې فضیلت ورکړو
کتا مالا د قیامت د ورځې پوری مهلت راکړو نزبا د ټول نسل د بیخ نه راو باسم بس لخ خلق برانه پاتې شي الله او فرمایل خدا تزا پدوی کې چې هر چا ستا پیروي وکړه نو ستا سره دا غوي ټول د پاره دوزخ پوره بدله ده ته چې هر څوک په خپل دعوت سره دوکه کولای شي نو هغه دوکه کړه پاغوي باندې خپل سوارو او پیاده ور اوخه جواب په مال او په اولاد کې داغوي سره شریک شه او هغوی د وادو په جال کې راګیر کړه او د شیطان واده د دوکې نه سیوا بل هیڅ نه دی یقین لرا چې زما په بندگانو با تا ته هیڅ غلبه حاصل نه وي او د توکل د پاره ستا رب کافی دی ستاسو حقيقي رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسو کشته چلوي د پاره د دې چې تاسو دغه فضل تلاش کړئ حقیقت دا دی چې هغه ستاسو په حال باندې ډېر مهربان دی کله چې په سمندر کې په تاسو باندې مصیبت راشي نو خاص دغه یو نه بغیر چې تاسو نور هر چاته आवाज کوي هغه ټول ورکشي خو هر کله چې هغه تاسو بچ کړي او وچ تمو ورسوي نو تاسو داغونه مخ اړوي انسان واقعي ډېر ناشکر دی خنو ګنی تاسو د دې خبرې نه بالکل نه یریږئ چې کو الله مو په وچه باندې پزمکه کې ورننه باسي یا په تاسو باندې کاڼي ورون کې طوفان راولي او تاسو څوک حمایت بیا اونمومای چې داغونه مو بچ کړي او آیا ګنی تاسو سره دا هیڅ فکر نشته چې کو الله مو بیا په سو وخت کې سمندر ته بوزي او تاسو د ناشکرۍ په وجہ په تاسو باندې سخت طوفاني هوا راولي او ډوب مکړي او تاسو ته هیڅوک داسې میلاو نشي چې داغه تاسو د دې انجام ته پوسو کړی شي دا خو زمونږه مهرباني ده چې مونږه د آدم اولاد لا عزت ورکړو او هغوی لمو په وچا او په بو کې سورلې ورکړي او هغوی لمو د پاکو سيزونو نه رزق ورکړو او په خپل ډیرو مخلوقات باندې مو ورلخکاره فوقیت ورکړو بیا خیال وکړه د هغه ورځي چې مونږ به د انسانانو هر ډله داغوی د پېښوا سره راو غواړو په هغه وخت کې چې کوم خلکو ته خپل عملنامه په خیلاس کې ورکړې شو نو هغه به خپل عملنامه لولي او په هغه باندې به د زره هم رضایت نه کیږي او څوک چې په دې دنیا کې وډوند اوسېدو هغه به په آخرت کې هم وډوندوي بلکې پلار مندو کې با دړندو نه هم زیات ناکام وي او اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو په دې خبره کې ډېر کوشش کړي دي چې تا په فتنه کې واچوي او د هغه وحینه تا واړوي کوم چې مونږه تا ته درلېګلې ده د پاره د دې چې ته زمون په نوم باندې د خپل طرف نه د دروغ سو خبره جوړ کړي او کچری تا داسې کړي وي نو هغوی به ضرور خپل دوست کړي وي او کچری مونږه ته مضبوط نوې ساتلې نږدې وا چې ته داغوی طرف ته سنسو ټټ شوي وي لیکن کتا داسې کړي وي نو مونږه با تا ته په دنیا کې هم د دوچند عذاب مزه درخودلې وي او په آخرت کې هم بیا بدی زمون په مقابله کې هیڅ مددگار نه موندو او دا خلق دې خبرې ته هم تیار ناس دي چې ستاخ په د دې ځمکنه وباسي او تا د دې ځاینا بهر وشړي لیکن کو دوی داسې وکړل نستانه رستبا دوی په خپل دلته د زیات وخت لپاره پاتې نشي دا زمونږ د کار مستقله طریقه ده چې د هغه ټول رسولانو په حق لمو استعمال کړی دا کم چې مونږه ستانه مخکلي غلیو او زمونږ د کار په طریقه کې با ته هیڅ بدلون بیا نه مومې منځ قائموا د نور د زوال نه واخلا د شپې د تیارې پوری او د سحر د قران هم پابندي کوا ځکه چې د سحر قران مشهود وي او د شپې تهجد کوا دا ستاده پر نفل دي قریب ده چې ستا رب تا مقام محمود ته ورسوي او دعا کوا چې پروردګارا ما چې هر ځای ته بوزه د صدق سره می بوزا او د هر ځای نه می چې وباسه نو د صدق سره می وباسا او د خپل طرف نه یو اقتدار زما مددگار کړه او اعلان وکړه چې حق راغې او باطل ختم شو بشکا باطل خود ختمېدو سیز دی موږ د دې قران د نزول په سلسله کې هغه سنازلو چې د منونکو د پاره خو شفا او رحمت دی لیکن د ظالمانو د پاره نور سنا بس خساره زیاتوي د انسان حال داده چې کله ورلا مونږه نعمت ورکوو نو هغه سرکشي کوي او مخړوي او چې لږ مصیبت وررسي نو نا امید کیږي
اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ته وایا چې هر څوک په خپل طریقه باندې عمل کوي. اوس دا ستاسو رب ته خمالومه ده چې په نیغلار څوک دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلک ستانه د روح په حق له تپوس کوي. ورته وایا دا روح زما د رب په حکم سره راضي، خو تاسو د علم نه ډیره کمه حصہ مونډلې ده. او اے نبی صلی الله علیه وسلم کومنګه اوغاړو نو هغه هر څه بستانه واخلو کم چې مونږه تعالی د وحی په ذریعہ درکړي دي. بیا به زمون په مقابله کې تو څوک مددگار اونمومه چې دا درله واپس درکړي. دا چې ستا ته میلاو دي دا ستاسو د رب د رحمت په وجه میلاو دي. حقیقت دا دی چې داغه پتا باندې لوی فضل دی. ورته وایا چې کو انسانان او پیریان ټول رايوځي شي او د دې قران پشان د یو سیز راوړلو کوشش وکړي خو را به نه وړي. اگر کو هغوی ټول د یو بل مددګاران وي. مونږ په دې قران کې خلق په هر طریقه پوه کړل خو اکثر خلق په انکار باندې ټینګ پاتې شو. وی ویل مونږ ستا خبره تر هغه پورې نه منو تر سو پورې چې تو زمونږ د پاره د ځمکې نه یو چینه روانه نکړي یا ستا د پاره د کجورو او د انګور یو باغ وي او تو پاغه کې نهرونه روان کړي یا تو اسمان ټوټه ټوټه کړي او پمونګه راو غرزوي لکه څنګه چې ستا داوا ده. یا الله او فرښتې مونږ ته مخامخ راولې یا ستا د پاره د سرو زرو یو کور جوړ شي یا تو اسمان ته اوخېږي او ستا په خطو باندې به هم مونږ تر هغه پورې یقین نکوو تر سوچي تو په مونږ باندې د برنه یو لیکل خط نازل نکړي چې هغه مونږه په خپل اولولو. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا پاک دې زما رب آیا زه د یو پیغام راوړون کې انسان نه سیوا نور هم سیم. خلکو ته چې کله هدایت راغې نو بل هیڅ څه هغوی د ایمان راوړلو نه من نه کړل خو بس دې خبرې چې آیا الله یو بشر پیغمبر راولېګو. دوی ته وایا چې کچري پزمکه کې فرښتې په اطمینان سره ګرځیدلې نو مونږ به ضرور داوی د پاره د اسمان نه یو فرښتہ د پیغمبر په حیثیت را لګلی و. قل كفى بالله شهيد. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما او تاسو په منځ کې بس د یو الله گواهی کافی ده. هغه د خپل بندگانو د حال نه خبر دی او هر څه ویني. چاته چې الله هدایت وکړي نو هم هغه هدایت مونږ کې دی او چې څوک په گمراهۍ کې واچوي نو د الله نه بغیر ته دا غوي د پاره بل څوک ملګری او مددگار نشي مونډلې. دا خلک به مونږ د قیامت په ورځ پړمخي پراخ کلو راولو چې وړاندې بوي ګونګیان بوي او کانو بوي. د دوی زه دوزخ دی. هر کله چې د دوزخ ور په کمې دو راشي نو مونږ به نور په غرغندو کړو. دا بدله ده د هغوی د دې عمل چې هغوی زمونږ د آیاتونو نه انکار وکړو او وی ویل آیا چې کله مونږه صرف هډوکی او خاوري پاتې شو نو ګني د نوې سر نه با مونږه بیا را پیدا کیګو او را پاسول کیګو با. آیا دوی نګوري چې کم الله زمکا او اسمانونه پیدا کړی دي هغه د دوی غوندي د خلکو پیدا کولو قدرت ضرور لري. هغه د دوی د راجم کولو د پاره یو وخت مقرر کړی دی چې دا غیر اتل یقیني دي خو ظالمان په دې ټینګ دي چې هغوی با بس دا غي نه انکار کوي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې کوچري زما د رب خزانه ستاسو په قبضه کې وي نو تاسو به د خرج کېدو د یرینا ضرور بندي کړی وي. واقعي چې انسان ډېر زړه تنګي دی. مونږه موسی علیہ السلام لا نه نخي ور کړی وي چې صفا بخکارې دله. اوس تو پخپلا د بنی اسرائیلو نه دا تاسو کړه چې کله موسی علی السلام هغه ته راغې نو فرعون ورته دا ویلو چې اے موسی زما خدا ګمان دی چې پتا جادو شوه دی. موسی علی السلام ورته د دې په جواب کې ویل تا ته معلومه ده چې دا روخانه نخي خو د اسمانونو او د ځمکې د پروردگار نه بغیر بل چا ندی نازل کړي او زما خیال داده چې اے فرعون ضرور پتا باندې یو مصیبت راتل کې دی. اخر فرعون اراده وکړه چې موسی علی السلام او بنی اسرائیل د ځمکې نه بهر وباسي خو مونږه هغه او داغه ملګری په جمع غرق کړل او داغه نمو رستو بنی اسرائیل ته ویل چې اوس تاسو په ځمکه کې اوسئ
بیا چې کله د آخرت د واده وخت پوره شي نو موږ به تاسو ټول په جمع را حاضر کړو دا قرآن موږ د حق سره نازل کړي دي او هم د حق سره دا نازل شوی دی او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د نور څه د پاره نه بلکې د دې د پاره لګلې چې منونکو له زیره ورکړه او نه منونکو له خبرداري ورکړه او دا قرآن مونږه لګ لګ نازل کړي دي د پاره د دې چې تی په قلاره خلکو ته واوروي او دا مونږه موقع په موقع په درجه سره نازل کړي دي آیت سجدہ اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا کو تاسو دا منئ او کو نه منئ کوم خلکو ته چې د دین مخ کې علم ورکړي شوی دی هغه ته چې کلا دا اورول کیږي نو هغه پړمخه په سجده پریوزي او وای چې پاک دې زمونږ رب داغه واده خو خامخا پوره کېدون کی وا او هغه چې پړمخه پریوزي نو جاړي او د دې پاورې دو سره دا غوي عاجزي نور هم زیاتیږي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا که د بلنی د پاره الله وایي او کو رحمان وایي پکم نوم سره چې هغه را بلای دا ټول نمونه خدي او خپل منځ م په ډیر اوچت आवाज سره وایي او م په ډیر رو आवाज سره د دې دوانو ترمنځ یو منځنۍ لهجه اختیار کړئ او آیا چې سنا ده د هغه الله د پاره چې نه څوک په ځوالای نیولې دي او نور سره په بادشاہي کې څوک شریک دي او نه هغه عاجز دي چې څوک مددگار شي او داغه لوی بیان کړه د کمالی درجه لوی